د ټول نه وړاندې که څه هم موږ پروګرام شروع کړی دی، خو د ټولو راغلو محصلینو زده کړیالانو او په تیره د راغلو ډېرو تکړه ښوونکو استادانو هم نړۍ مننه، د میډمانو هم نړۍ مننه، او په ځانګړي ډول په 1000 کرته که د ده نه مننه وشي نو کمه ده. په لنډ تنګ وخت کې دغه پروګرام را جوړ کړ. ستاسو په اجازه 2 خبرې کوم سره چې زه خپله چونکې د ولي خان پوهنتون د جرنالیزم زده کړیال یم نو خبرې ډېرې زیاتې کوم. بل مې یو مرکه کتله د دې په وساطت باندې د دې ویلکم پارټۍ یو مخ نه دی چې موږ نوو زده کړیالانو ته صرف ویلکم وکړو. یو خبریال د یو افغانستان د یو ملګري نه تپوس وکړو چې یاره ستاسو خبرې ډېرې ترخې دي، تاسو چې خبرې کوئ په هغې کې شایستګي او خوږوالی نه وي. هغه ویل چې په یو هیواد کې په یو ټولنه کې چېرته 40-45 کاله یرغل تیر شي، هلته خلک د شایستګۍ په ژبه نه پوهېږي، هلته خلک د مینې په ژبه باندې نه پوهېږي، هلته خلک د ډایلاګ په ځای باندې لاس اچوي، ټوپک راوړي. دې ځای نه موږ نړۍ ته دنیا ته د امن د مینې او د خپلواکۍ غږ کوو چې موږ نور د جګړو په لپیټ کې نه یو. نو موږ د دې ځای نه د خپلو زده کړیالانو نه راغلو محصلینو ذهن سازي کوو، دوی ته وایو، دوی ته دا باور درکوو چې ستاسو راتلونکی خوندي دی، فیوچر مو خوندي دی، باید چې تاسو د ایکسټریم په لاره باندې ولاړ نه شئ. دوی دا زیارونه په 1000 کرته باندې په نظر کې ونیول شي نو دا کمه ده، ځکه چې دا په حقیقي معنو کې د دې ټولنې سنه سترګه کوي او باید چې دا خلک اپریشیټ شي، دا خلک وز باطل شي. زه خبرې ډېرې کوم، خبر رانه بل طرف ته ټال وخوري. مړه خشم خو نشه وکم خراب شم، مړه خشم خو نشه وکم خراب شم، زه چې خپله تماشه وکم خراب شم. کله کله درد شونډو سر له راشي، کله کله زمزمه وکم خراب شم. او خلک ښیي د جانان غېږې له لاړ شي، زه له ورایه ننداره وکم خراب شم. شعرونه د زما ډېر زیات بلا خوښېږي. د باقر صاحب وایي چې هېچ چا غوږ کېنښود زما د ارمانونو شور ته، هېچ چا غوږ کېنښود زما د ارمانونو شور ته، ژاړم د خپل اندروني کیفیتونو شور ته، د ژوند په لاره کې ویده اژدها ویښه نه شي. سر دې شعر ته لږ غور وکړه چې د ژوند په لاره کې ویده اژدها ویښه نه شي، څه تدبیر ونیسو د خپلو قدمونو شور ته. د ژوند په لاره کې ویده اژدها ویښه نه شي، څه تدبیر ونیسو د خپلو قدمونو شور ته. ما په لومبي ځل د خپل ژوند نه تنګ انسان ولیده، په زلزله کې ګډېده د دیوالونو شور ته. ما په لومبي ځل د خپل ژوند نه تنګ انسان ولیده، په زلزله کې ګډېده د دیوالونو شور ته. د خاموشۍ ناصر جانه د خاموشۍ شور به مو کله اورېدلی نه وي. دا شعر ما ته ډالۍ چې د خاموشۍ شور به مو کله اورېدلی نه وي. تاسو لږ وخت کېدی د ځینو تصویرونو شور ته، د خاموشۍ شور به مو کله اورېدلی نه وي. تاسو لږ وخت کېدی د ځینو تصویرونو شور ته. زه د زندان نه هره شپه بالاخانه جوړوم. استاد محترم، زه د زندان نه هره شپه بالاخانه جوړوم، یو خوندور اتڼ کوم د زنځیرونو شور ته. او باقره کوڼومه خو اوس شکر خبرې اورم، باقره کوڼومه خو اوس شکر خبرې اورم چې ودرېدلی وم د ماتو زړونو شور ته. زخر به وخورم زړه به وکم، نور څه کوی شم څه به وکم، هندوستانۍ میړه به وکم، په پښتنه خاوره 2 ځله کونډه شومه. تیار دی؟ ها